د مې په 18 د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخلاینې اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ موافقه لاسلیک شوه. د ولسمشر ویان صدیقي وای د دغه موافقه په بنسټ به ډاکټر عبدالله د ملي مصالحې عالی شورا مشري او د ټیم غړي به په کابینه کې ګډون ولري. د 2019 کال د سپتمبر میاشتې په 28مه په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ترمخه د ټاکنې محمد اشرف غنی وګټلې، خو ډاکټر عبدالله د درغلیو تور پورې کړ او د پایلو له منلو یې انکار وکړ. نوموړي تر دې وروسته خپل ځان ولسمشر اعلان کړ. ملګرو ملتونو، امریکای او اروپایي ټولنې پر ولسمشر محمد اشرف غنی او پخلاینې اجرایه رئیس عبدالله غږ کړی وو چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو مخکې دي د واک په شریکولو سلا شي. امریکا او طالبانو دا کال د فروری په 29مه په قطر کې د سولې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې افغان حکومت او طالبان به د یو بل بندیان خوشي کوي او په دې توګه به بین الاقوامي خبرو ته به لار پرانیزي.